زه شکر دی چې په سرکاري سکول کې راته ټیچینګ میلاو شو. زه اول خپل کلاس پیلو له خوشخبري ورکمه. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام انور زیبا، څه دې وي؟ ما ته ټیچینګ میلاو شو. ما وی چې اول خپل ملګري له خوشخبري ورکمه چې خوشحاله شي. زه خو د باندې ډېر خوشحاله شوم. دا خو ستا دوا وه چې الله قبوله کړه. زه وروسته به بیا ګپ ولګوم. زه ته د دې خیال دی دلته خو زه دومره خیرېږم به خیرېږو زه ستړی شم او هغه دته الټه کېږي. که زما نه به کور کې خبر شو چې د ما کلاس پیلو د ټیچینګ میلاو شوی دی او زه بېروزګاره ګرځمه، ما خو به کور کې په خبرو باندې سم سپین کي سمې بڼې به رانه وکاږي. هسې خو ما په کور کې هر وخت راټي. یا الله ته په هر څه ښه پوهېږې، د دا ټول نعمتونه والې ما نه یې منع کوې، خو د ده نه یې والې، خو د ده نه یې والې، خو د ده نه یې والې. امتیازه په دې سوزکي څه کې؟ دا خو ما واغستو. په دې سوزکي به څه کې مړه؟ موټر به دې اغستی. په دې کې خو زه ملګرو له چکر ورکوم. په موټر څه کې پای کې خو یو کس او دوه کسه راځي. په دې ته خو لویه خرګله وروله لوی شی پکې راځي او وړه چکر وله ورکوم. اوف ولې؟ د بلډ پرشر بیمار یم، ډاکټر له ځمه او بیا کیدای شي چې تاڼې ته لاړ شم او راپورټ در باندې کوم. ولې ما څه چل کړی؟ په ما د خوشحالۍ زیري مه کوه او که نقصان دې کېږي هغه راته وایه، زه پرې خوشحالېږم او زه درنه لاړم. دته دې خیال دی دیم یوټیوبر شو او ویډیوګانې اپلوډ کوي. دته ګوره مړه ځان لاسې کار راښکړه، یوټیوب اوس دته پاتې شو. سبین نه شو؟ د سبین شو. داسې بین دی لکه غوښه چې وسوځي چې په تاسو دواړو اور بلیږي نو بین به نه وي. ولېږه چې اوبه راوړم چې دا بین ختم شي. د هغوی څه وکړو خو په ځان یې هسې اور بل کړی دی. صفا خبره درته کوم، ما خو ډېر وس وکړو خو ناکامه شومه. په چینل مو له پوره 40 ډسلایک وکتو خو بیا هم لایکونه سیوا کېږي او راپورټونه خو بې به مخه وهمه او بیا یې هم ورځ ته ورځه ترقي کېږي. زه خو د یو او د بل نه موبایل رااخلم او چې چا وله چینل سبسکرایب کړی وي هغه پې ان سبسکرایب کوم، خو بیا هم په بله روان دي او ما خو سم کوشش وکړو خو ناکامه شوم. چې دا دومره کوشش و د خپلې کامیابۍ دپاره کړی وی نو څه فایده به درته رسېدلې وه. دا خو تاسو د هغه سره بغض کوئ. ستاسو د ټولو خبرې ما واورېدې. بلاله ته خو زما سره مخامخ ښه او پشي شاره له خپې وایې. یوټوب وایه څه پرندې خرې نه دي سواره چې د هر لدړ مدړ رپورټونه به قبلوي. او تاسو ته پته شته چې تاسو دا څه کوئ؟ تاسو کوئ دې ته بغض وایي. مشران وایي چې بغض د ایمان زیان دی. زمون خو دا غټه کمزوري ده چې مونږ یو بل مخې ته نه شو لیدی. بغض کول د الله سره دشمني ده چې الله پاک په یو کس انعام کوي او دی پې خفه کېږي. الله پاک په یو کس انعام کوي او دی پې خفه کېږي. تاسو لاړ شئ نور ملکونو ته، هغو یو بل مخې ته بیایي او تاسو خو یو بل د شا نه راکاږئ. لہذا موږ له نه دي پکار چې د بل سره حسد بغض وکړو. خفه نه شي امتیاز سره زما خو اوس سترګې کولاو شوې. او که نه خفه نه شي زما نه هم غلطي شوې ده.